او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، خواږو لیدونکو، مخکې د دې نه چې نوي درس ته لاړ شو یو ځل تېر لوست ته ورګرځو او د تېر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، د موږ او د تاسو تېر لوست عنوان و د بې شمزیو حیواناتو ډلهبندي او همدارنګه د مولاسکا فایلم او د پاسته بدنو حیواناتو ځانګړتیاوې. موږ او تاسو په دې هکله خبرې وکړې او همدارنګه تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ او تاسو نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند بیولوژی مضمون څلوېښتم لوست دی. د لوست عنوان دی حلزون یعنی سنایل او دوه پایله‌ایي چې ورته وایي اصطلاح ورته کارول شوې د بایوالف، د صدف جوړیدل او د پاسته بدنو اهمیت. درنو زده کوونکو، راځو په لومړي سر کې حلزون ته چې خپله حلزون څه شی دی. البته صفحه د 86 او 88 د لوست لپاره موخې هم لرو. زموږ د لوست موخې دا دي چې درانه زده کوونکي د دې لوست په پای کې حلزون وپېژني او دوهمه موخه مو دا ده د حلزون زیانونه درک کړي. درنو زده کوونکو، راځو په لومړي سر کې حلزون خپله دغه حلزون په هکله باندې خبرې کوو. باید حلزون په عمومي ډول باندې وپېژنو چې حلزون څه ډول حیوان دی. درنو زده کوونکو، د حلزون پښې له ګېډې سره نښتې وي. نو موږ وایو د دغه حلزون پښې له ګېډې سره نښتې وي. یعنې د پښو موقعیت یې داسې دی چې خپله د حلزون پښې له ګېډې سره نښتې وي. نو دا یې پښې شوې. درنو زده کوونکو، د بدن غړي یې یو تاو شوي صدف کې واقع وي. لکه څنګه چې موږ مخکې لوست کې هم وویله، دا د مولاسکا یا د نرمتنانو دا یو ځانګړتیا ده. د بدن غړي یې په یو صدف کې څه شوي وي. درنو زده کوونکو، په یو تاو شوي صدف کې ځای لري یا ځای پر ځای شوي. بله ځانګړنه یې دا ده درنو زده کوونکو، په سر کې دوه جوړې ښکرونه لري. چې دغه دوه جوړې ښکرونه درنو زده کوونکو اوږده، یعنې یوه جوړه اوږده چې په سر کې سترګې دي او بله جوړه یې لنډ چې حسي غړي دي. نو یوه بله خبره په حلزون کې دا درنو زده کوونکو چې د حلزون په سر کې دوه جوړې ښکرونه لري او دغه ښکرونه درنو زده کوونکو هغه اوږده ښکرونه یې څه دي. درنو زده کوونکو، اوږده ښکرونه یې هغه ښکرونه دي چې د اوږدو ښکرونو په سر کې سترګې دي او د لیدلو لپاره دغه څخه کار اخلي، او لنډ ښکرونه هغه ښکرونه دي چې هغه یې حسي غړي دي. درنو زده کوونکو، آرې ته ورته ژبه لري. نو دغه آرې ته ورته ژبه یې درنو زده کوونکو د غاښونو دنده هم سرته رسوي او په همدې آرې ته ورته ژبه باندې درنو زده کوونکو د نباتاتو پاڼې غوڅوي او له منځه یې وړي او د هغه څخه ګټه پورته کوي. درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ که اوس راشو حلزون په انځور کې هم وګورو، نو تاسو د دې انځور ګورئ چې په حقیقت کې اول خو باید د حلزون ډولونه وپېژنو چې یو حلزون هغه حلزون دی چې موږ اوس بحث پرې وکړو او عمومي ډول باندې ټول حلزونونه دي چې سنایل ورته ویل کېږي. تاسو ګورئ چې هغه ښکرونه هم لیدل کېږي. تاسو ښکرو ته ګورئ چې د
اوږد ښکر په سر کې سترګه ده او لنډ ښکر چې لیدل کېږي خپله دغه لنډ ښکر یې حسي ښکر دی او تاسو به ډېر ځلې د خپله په باغچو کې په نمجنو ځایونو کې په واښو کې دغه حیوان لیدلی وي چې د ښکرونه یې کله کوتاه کېږي کله اوږدېږي کله څوک تماس ورکوي نو د ښکرونه د خپله راټولوي او صدف ته ننوځي د خپله تاسو دغه جوړښت ګورئ دا د صدف څخه راوتلی دی او بل یې غواګۍ په نوم باندې یا سلوک یو بل ډول دی یو بل د ونو حلزون دی چې تاسو ګورئ چې دغه صدفونه په ونو باندې نښتی دی درنو زده کوونکو دا هم دغه پاسته بدنو جهازونه دي چې په دې انځور کې تاسو ته معرفي کړي دي عمومي ډول باندې راځو درنو زده کوونکو زمونږ او تاسو بل عنوان چې دی دوه پلهیي دی نو تاسو ګورئ دوه پلهیي هم دلته په دې کتاب کې راغلی دی دغه دوه کفهیي یا دوه پلهیي چې د پولي سیپودا یا تبر پښو له ټولګي څخه دی د دې ډول پاسته بدن په دوه پلهیي یا کلک صدف کې ځای شوی دی چې تاسو ګورئ سر نه لري نو له دې کبله د بې سرانو په نوم باندې هم یادېږي یعنی تاسو د الله پاک خلقت ته وګورئ چې د حیواناتو په ډله کې داسې حیوانات هم شته چې اصلا سر نه لري نو دا د بې سرانو په ډله کې شمیرل کېږي او دا دوه پلهیي راځو درنو زده کوونکو د صدف جوړېدلو ته خپله دغه صدف درنو زده کوونکو کله چې صدف جوړېږي دا څه ډول دی د صدف جوړېدل خپله دغه صدف چې کله جوړېږي درنو زده کوونکو خپله دغه صدف څو پوړونه لري صدف څه لري څو پوړونه لري نو که چېرته دغه پوړونه موږ داسې ویشو نو موږ ورته وایو پاسینی پوړ نازک رنگین منځنی پوړ دا یې پاسینی پوړ شو درنو زده کوونکو او دا یې منځنی پوړ شو چې د منشور په ډول دی او بالاخره داخلي پوړ چې د نازکو پاڼو څخه منځته راغلی دی درنو زده کوونکو د صدف جوړښت داسې دی چې څو پوړیز جوړښت لري او په دې څو پوړیز جوړښت کې موږ وایو پاسینی پوړ نازک او رنګین دی منځنی پوړ د منشور په ډول دی او داخلي پوړ د نازکو پاڼو څخه منځته راغلی دی تاسو ګورئ درنو زده کوونکو نو کله چې موږ وایو چې دغه پوړ د نازکو پاڼو څخه منځته راغلی دی نو د ځینو صدفونو څخه څه شی جوړېږي ملغلرې هم لاسته راځي راځو درنو زده کوونکو د پاسته بدن اهمیت پاسته بدن اهمیت لري ځکه چې په ځینې ملکونو کې لکه د ختیځ اسیا امریکا او افریقا خلک د دې څخه درنو زده کوونکو د دې پاسته بدنو څخه د خوړو توکو په حیث باندې کار اخلي یعنی دا خوري او درنو زده کوونکو ځینې نور هم بیا په زیورالاتو کې د څخه کار اخلي یعنی د مرغلرو جوړولو کبله هم څه شی لري اهمیت لري یعنی ملغلرې ترې څه شی کېږي د دې څخه جوړېږي او زیانونه هم لري درنو زده کوونکو د دې زیانونه دا دي چې حلزون نباتاتو ته زیان رسوي او له هغو هغه شنې پاڼې له منځه وړي او دهقانان له دې وجې دهقانانو ته ضرر رسیږي او شنه نباتاتو ته زیان رسوي ځکه چې موږ وویل چې اریته ورته ژبه لري او هر ځای کې هغه زراعت ته یا کښت ته دغه حلزونونه زیان رسوي نو بې د زیانه هم نه دي درنو زده کوونکو د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده نو مخکې د دې نه چې تاسو سره مخه وکړم تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم درنو زده کوونکو نو تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو د
حلزون هغه مهم جوړښتونه به په یوه پاراګراف کې ولیکئ چې د حلزون بدن څه قسم جوړښت لري په یوه پاراګراف کې به په خپل ادبیاتو ولیکئ. کورنۍ دنده مو سرته ورسوئ ځکه چې ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه او خوشحاله ژوند ولرئ.